هغه وویل چې حماس باید له منځه ولاړ شي. بایدن وویل چې امریکا نړۍ ته په تاریخ کې لوی زبرځواک دی. په یو وخت کولی شي د اوکراین او فلسطین جګړه پر مخ بوځي. له دې نه ښکاري چې د دواړو جګړو مهندسي امریکا په غاړه لري. لکه چې د افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، سومال، سودان د جګړې پیل کوونکی امریکا دی. د دې جګړې پیل کوونکی هم دوی دي. تر څو چې د امریکا بدمعاشي په نړۍ کې پای ته ونه رسېږي، د نړۍ هېڅ څنډه به په امن کې نه اوسېږي. فلسطین مجاهدین، همدا امریکا، بریتانیا په مجموع کې ناټو ستاسو د افغان وروڼو او خویندو په وړاندې د شرمېدلې ماتې سره مخامخ شول. انشاءالله دا تجربه په فلسطین کې هم تکراریږي.